دا د لغمان مرکز مهترلام ښار په 1500 کسیزه ورزشي جمنازیوم کې د پهلوانۍ دوستانه سیالۍ دي چې د یاد ولایت د بدني روزنې او ورزش امریت او د پهلوانۍ فدراسیون په ګډې همغږۍ د کابل، کاپیسا او لغمان ولایتونو د 140 جوړو ترمنځ پیل شوي دي. د دې ولایت د پهلوانۍ فدراسیون مسؤل د یادو سیالیو موخې د ورزشکارانو تفریح، یووالي او د غوره استعدادونو هڅول یادې کړې. په لغمان ولایت کې د افغانستان اوم دور چیلنجي سیالۍ دلته په لار اچولي دي چې د 3 ولایتونو پکې اشتراک لري چې په دغه مسابقاتو کې تقریبا 140 جوړې ورزشکاران یا پهلوانان یو د بل په وړاندې مسابقې به دلته ترسره کوي. هدف او موخه همدا ده چې دغه ورزشکاران دلته زمینه د دې برابره کړو چې دلته په دغه توشک کې دوی له مسابقاتو سره اشنا سي. همدې توشک نه به دوی د افغانستان ملي ټیم ته انتخابي. بل لور ته لوبغاړو په داسې سیالیو خوښي څرګنده کړه او له مسؤلینو یې د ورته نورو سیالیو غوښتنه وکړه. د کابل اوسیدونکي هم د لغمان چیلنجي لوبو کې مې کولی شو اول مقام وګټم په 92 کیلو وزن کې، او موږ لغمان فدراسیون نه نور یو نړۍ مننه کوو. زه ډېر خوشحاله یم د اولمپیک نه چې دغسې لوبې موږ ته برابرې کړې دي او موږ پکې لوبېږو. دا ډېر د ځوانانو لپاره ډېر ښه لوبې دي او هیله هم دا ده د اولمپیک څخه چې موږ باید د افغانستان په سطحه لوبې وکړو، کابل په سطحه، بیا په خاصه توګه د افغانستان په سطحه نورو هیوادونو ته باید موږ سفر وکړو. سفر لپاره موږ ته باید زمینه برابره شي. په ورته وخت کې د ختیځ زون د پهلوانۍ ملي فدراسیون امیر د لغمان د پهلوانۍ ورزشکارانو او د یاد فدراسیون ولایتي مسؤلینو ته د هر ډول همکارۍ ډاډ ورکړ. فدراسیون ملی در خدمت است هر جایی که بخواین و لغمان ولایت لغمان مسئولینش زمینه را مساعد بسازه. انشالله که از فدراسیون برشان همه زمینه مساعد است که بتونن که مسابقات برگزار کنن که به خاطر رشد ورزشکارای لغمان ما و دیگر ولایت ها هم میآیند اینجا. اینی یک بسیار کلان دستاورد بزرگی است و به خاطر ورزشکارا. د یادونه ده چې د یاد ولایت د بدني روزنې او ورزش امریت له لوري وخت نه وخت د ورزشکارانو د هڅونې او تفریح په موخه په بیلابیلو رشتو کې سیالۍ په لاره اچول کیږي.